د افغانستان اسلامي امارت دغه پیښه او بمبار او هغه برید چې د پاکستان له خوا نه د افغانستان په خاورو باندې سوی دی، دا په تر ټولو سختو ټکو باندې غندي او دا یو ظلم ده او د افغانستان د پاکستان ترمنځ دښمنۍ ته لار هوارول دي چې د هیڅ ملت او هیواد په ګټه نه ده. او اگر که دا بریدونه سوي دي، دا هغه وزیرستاني مهاجرینو چې د کلونو وړاندې ته د جګړو له امله راکړه سوي د خوست په ولایت کې اوسېدل یا ته امتداد د ډیورنډ د کرښه کې څېر اوسي، د جګړو نه رابېځایه سوي خلک دي. نو په هغو باندې بمبار کول، ښځې ماشومان او واړه په شهادت رسول، دا یو ظالمانه عمل له موږ غندو او د دې مسلې د مخنیوي لپاره موږ له ټولو لارو نه کار اخلو چې داسې پیښې بیا تکرار نه سي او د افغانستان د خاورې حریم ته درناوی وسي. پاکستاني لوری باید په دې باندې پوه سي جګړه که پیل کیږي د به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی د دغه نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکایانو ماتې د یو لوی درس او عبرت د ټولو هغو متجاوزینو لپاره ده چې څوک غواړي د افغانستان خاورې او حریت او ازادۍ ته په سپکه وګوري. افغانان باید مجبور نه سي چې یو اقدام وکړي. موږ اوس کوشش کوو چې دا موضوع د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو نه حل سي او د بیا تکرار مخنیوی وسي او غواړو چې پاکستاني لوری هم په دې مورد تعمق او تعقل نه کار واخلي او اشتباهات تکرار نه کړي چې بیا د افغانانو حوصله که وازمایل سي بیا نتیجه منفي راوځي او د ملتونو ترمنځ د درز او مخالفت سبب کیږي او بیا به افغانان مجبوریږي چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره په متقابل اقدام لاس پورې کړي.